د جلال آباد او مزار شریف ښارونو ترمنځ د ګډو همکاریو د تړون د لاسلیک غونډه په یاده غونډه کې چې د ننګرهار او بلخ ولایتونو د مسؤلینو ترڅنګ د سیمهییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چارواکو هم ګډون درلود. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د یادو دواړو ښارونو ترمنځ د فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او سیاحتي اړیکو د ورتوالي د خبرې ترڅنګ زیاته کړه چې دغه ډول همکارۍ به ټولې هغه کرښې له منځه یوسي کومې چې په دې څو لسیزه جنګ جګړو کې د دغه دواړو ښارونو د وګړو ترمنځ د یو شمېر خودغرضه کړیو له لوري رامنځته شوي وي. افغانستان یو فرهنګ د بل فرهنګ سره تړي او هغه شنې سرې زیړې کرښې چې د حالاتو د شرایطو په اساس باندې زموږ په منځ کې اچول شوي دي، یا جبر د تاریخ او یا عمدتاً چا اچولي دي، نو داسې رفت و آمدونه دا ټول له منځه وړي. په همدې حال کې د سیمهییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاروالیو چارو معین عبدالباقي پوپل وایي د راتلونکو 5 کلونو لپاره یې د جلال آباد ښار د آبادۍ او ښکلا په موخه 80 میلیونه امریکایي ډالره بودیجه ځانګړې کړې او ډاډ یې ورکړ چې د دې ښار ټولې سیمې به د پروژې په تطبیق کې تر پوښښ لاندې ونیسي. بسم الله الرحمن الرحیم. په راتلونکو 5 کالو کې ستاسو دپاره 80 میلیونه ډالره په نظر کې نیولي دي. نو زه هیله مند یم چې موږ وکولای سو دغه 80 میلیونه ډالره په جلال آباد کې په هغه توګه تاسې مصرف کړئ چې جناب رهبري د والي صاحب د رهبري لاندې او د ښاروال صاحب واقعا او د نورو مشرانو چې د کار خنډ واقعي څوک باید نه سي. دا ملي پروژې دي او د ملي پروژو په پلي کولو کې چې هغه که وړې پروژې دي، که هغه متوسطې پروژې دي، که هغه ډېرې غټې پروژې دي، ټوله باید موږ همکاره سو چې دغه خپل ښارونه هغه تاریخي هویت ورته ورکړو او د خپلو ښاریانو لپاره هغه خدمات عرضه کړو چې واقعا دوی ضرورت ورته لري. بل خوا د بلخ مرستیال والي شجاع الدین شجاع وایي د جلال آباد او مزار ښارونه سوداګرۍ لپاره ګټور دي او هیله یې وښوده چې د دواړو ښارونو سوداګر به د تجارتي معاملاتو په موخه تګ راتګ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو ولایتونو بېلابېل قشرونه به له دې وروسته کانفرانسونو، لیدنو، غونډو او سیاحتي پروګرامونو کې ګډون وکړي او د وصل پروګرام به لا پیاوړی کړو. هغه وایي چې د بلخ او ننګرهار سوداګر به هغه توکي چې بل ولایت کې نه وي نندارتونونه جوړ کړي تر څو یو د بل له تولیداتو خبر او توکو ته یې بازار وموندلی شي. در مجموع زمینه‌های همکاری متقابل فرهنگی، اقتصادی و تجارتی که با استفاده از پیوند خواهر شهری میان هر دو شهر برای مردمان فراهم می‌آید می‌توان چنین دسته‌بندی کرد. 1. همکاری متقابل میان نهادها و انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و هنری. این نهادهای فرهنگی از طریق تبادل تجارب خویش با راه اندازی محافل و برنامه‌ها و مشاعره‌ها و همایش‌ها و سمپوزیوم‌های مشترک فرهنگی و نیز تبادل نشریه‌های چاپی با هم می‌توانند فعالیت‌های خود را ژرفا و گسترش بیشتر ببخشند. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د ننګرهار ولایت یو شمېر مسؤلین او ځوانان هم مزار شریف ته سفر کړی و او هلته یې هم د ورته همکاریو په اړه یو تړون لاسلیک کړی و.